اوس راځو دې ځای ته دا 12 سړي اوس څوک دي؟ عملا حکومت چا کړی ده؟ امامت چا کړی ده؟ خلافت چا کړی ده؟ نو اول سر ابو بکر رضی الله عنه ده. اول سر ابو بکر او اخیری عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ده. دی تاسو مطلب دا ده تاسو دا 12 علي کربلائي صاحب دی 12 شمار ته خوشاله یاست د زړه سره. مسأله داسې نه ده. اوس په دې روایاتو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کلهم من قریش، یعنی ټول به له قریشو نه وي. که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا وایي چې کلهم من بني هاشم، نو د تاسو خبره صحیحه وه چې دا به له بني هاشمو نه وي، یعنی د علي رضی الله عنه اولادي او د ماله کورنۍ نه به وي. خو نبي علیه السلام ویلي کلهم من قریش. یو خبر. بل خبر، آیا ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام که رښتیا د تاسو مطلب دا وي چې له دې نه 12 امامان مراد دي، نو نبی علیه السلام ولې داسې ونه ویل چې کلهم من اهل بیتي، لکه د مهدي په اړه باندې چې د موږ په کتابونو کې په صحیحو احادیثو کې دا خبره ثابته ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې المهدي مني او من اهل بیتي. په بعضې روایاتو کې راځي مهدي به له ما نه ده او د ما له اولادي له اهل بیتو نه ده. اوس نبی علیه السلام ولې داسې ونه ویل چې كلهم من أهل بيتي، دا 12 خليفقان يكون بعد 12 خليفا يا 12 أميرا يا 12 رجلا كلهم من أهل بيتي يا كلهم من بني هاشم. وسګوره په دې 12 خلیفګانو کې اهل بیتو چا حکومت کړی د علي کربلائي صاحب؟ یوازې علي رضی الله عنه امیر المؤمنین پاتې سوی ده. او همدغه شان امام حسن علیه السلام چې په هغه کې د اهل سنت اختلاف ده، ځکه د ټول اسلامي نړۍ خلیفه امام حسن علیه السلام نه ده پاتې سوی، ځکه معاویه رضی الله عنه یو طرف ته او امام حسن رضی الله عنه بل طرف ته. ښه دا دواړه به اوس موږ حساب کړو په دې 12 خلیفګانو کې بل د چا حکومت کړی ده، چا خلافت کړی ده، چا امیریت کړی ده؟ هیڅ چا نه ده کړی په دې 11 امامانو کې چې تاسې دعوه لرئ. اوس ګوره زه درته حساب کړم، را سره حسابوه. کاري صاحب سوال ما حسابه اوس درته وایي چې کم 12 کسان دي. اوس غوږ ورته ونیشه. وایه څه وایې؟ درته ویې ښیمه که څنګه وکړم؟ او که به ډایرکټ نامې واخله. نامې اول ابو بکر ده، 2 کاله یې حکومت و خلافت کړی ده، ښه څه باندې 2 میاشتې. بیا عمر الفاروق ده 10 کاله او 2 میاشتې خلافت کړی ده. بیا عثمان ذو النورین ده 12 کاله یې خلافت او حکومت کړی ده. بیا له هغه نه وروسته علي حیدر رضی الله عنه داسې 15 کاله کم او زیاتې خلافت کړی. بیا له هغه نه وروسته معاویه رضی الله عنه ده. بیا له هغه نه وروسته عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ده. بیا له هغه نه وروسته عبدالملک ابن مروان ده. له علي رضی الله عنه وروسته حسن علیه السلام داسې دا 15 په خلفاء الراشدینو کې پرسول. له دې نه وروسته معاویه رضی الله عنه داسې 4 ده. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه داسې 1 ده. عبدالملک ابن مروان ده 3 زامن دي، دا 4 سول، دا 11 سول. 12 عمر ابن عبدالعزیز ده. له ټولو دی الله جل وعلا راضي سي. د دې 12 امامانو په وخت کې اوس ګوره دا حدیث پوره وایسته د زړه سره. یو منټ دا حدیث داسې پوره وایسته. اوس رسول الله وایي صحیح شو. ما یو سوال بل ذهن ته راغلو. نه دا خبره به د لیک سم سر در خلاص کړم چې سم سر دی خلاص. صحیح شو کاري صاحب مخکې وای د دې 12 امامانو په وخت کې یا د دې 12 خلیفګانو امیرانو په وخت کې به اسلام عزتمن وي، په دین به عمل کیږي، په قرآن به عمل کیږي، او د الله په شریعت د الله قانون به په ځمکه باندې نافذ وي. شرط پکې دا ده به نه وي چې دی په کور کې ناست وي د امام، نه خیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اسلام او دین به عزیز وي، منیع به وي، نو حکومتونه به د دوی په وخت کې عزتمن او قدرمن وي. بل وایي راځه په خیر مهرباني. کربلائي صاحب بل سوال دی وکړه.
بل سوال دی ته دې کې څه بله نامه مې واخیستې دې کې ته امام مهدي صلوات الله وسلامه علیه نامه وانخسته اور تاسو روایت کې غالبا دا شته دي حضرت امام مهدي علیه السلام غاد رسول الله خلیفہ دی صحیح شو بیا یعنی دا رسول خدا څخه 12 خلیفہ نه ویلي دي 12 جانشین دا بیا امام مهدي سے تاسو څنګه مشیعاګانو نظریه ده که څنګه یعنی ولادت شوه دي ظهور بکیږي او تاسو نظریه ده څنګه به ولادت کیږي خو خلیفہ د خدای خلیفہ دی د رسول الله خلیفہ دی بیا دا یعنی کوم خلیفہ کټګری کې راځي 12 جنشین 12 خلفا خو پورا شو بیا دا کوم کټګری کې راځي وکس دی خدای خلیفہ نه د بل ورده سونه وي الله جل وعلا خلیفہ نه لري ښه الله یې خلیفہ جوړوي د مؤمنانو په سر خلیفہ جوړوي ښه دا بعضې خبرې زده کړئ او تر مذهب مو وګرځېږه الله جل وعلا عظیم ذات ده ولم یکن له کفوا احد الله جل وعلا خلیفہ ته ضرورت نه لري الله جل وعلا مهدي خلیفہ جوړوي د مسلمانانو دپاره په اخیره زمانه کې په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته نبي علیه السلام ویلي یکون بعدي لما نه وروسته به د 1200 امیرانو د 1200 خلیفګانو په وخت کې دین عزتمن وي له هغه نه وروسته به بیا د مسلمانانو په منځ کې ګډوډي راځي مخالفتونه به راځي نو مهدي علیه السلام په اخیر وخت کې ده هغه د قیامت په لویو نښو کې ده د قیامت چې لویې نښې شروع کېږي اول نښه د مهدي علیه السلام راتګ ده چې دا به راځي 7 کاله به دی حکومت کوي او په ټوله اسلامي نړۍ باندې به یوازې د مهدي علیه السلام حکومت و خلافت به وي صحیح ده بیا به عیسی علیه السلام راځي دی به دا خلافت عیسی علیه السلام ته سپاري صحیح ده بیا به 40 کاله کم و زیات عیسی علیه السلام خلافت کوي او حکومت به کوي ښه ها یو بل سوال دی ښه وکړه دغه اهل سنت ما څخه خو د اوس ټیبلیټ مان شولو ټیب دې کې مکمل حواله دی تقریبا تاسو صحیح سته کې دا حدیث موجود دی رسول خدا نه څنګه فرمایي امام علی علیه السلام جناب فاطمه الزهرا سلام الله علیها اور امام حسن علیه السلام اور امام حسین علیه السلام دو سره چا جنگ وکړو غوما سره جنگ وکړو مفهوما درته بیانوم صحیح دی غوما سره جنگ وکړو چا دو سره صلح وکړه غوما سره صلح وکړه صحیح شولو څه دا چا اوس امام علی علیه السلام سره جنگ کړی صحیح دی هغه په باره کې تاسو څه نظریه دی دا آیا رسول خدا سره جنگ شو خانه ښه اول خدا روایت بیت وخی چې په کوم کتاب کې د لزانه خبرې مکه وخه او دوم له امام علی رضی الله عنه زورسته سم خبره وره کاری صاحب زورسته سم حواله کا سمسه د ټیبلیټ مان شوه چاره جوړ کینسته زدي موبایل کې ورسته سم قسم راځم وشاهن برق ته ورکړه ښه وس جنگ چا ور سره کړی د جنگ چا ور سره کړی له امام علی رضی الله عنه سره ور یو خو جنگ جمال ور سره کړی عائشہ ور سره کړی څوک وای عائشہ رضی الله علی رضی الله سره امام علی علیه څوک وای جنگ جمل نه دی شوی جنگ جمل سوي د تو وای چې علی رضی الله سره جنگ سوي د څوک وای چې کړی ده جنگ نه دی شوی ته نه مانی چې دا جنگ نه دی شوی څه نه مانی بس آو یا نه کی جواب راکه بس خبره ختم دی به مې مولا سوال غلط دا جنگ ور سره کړی دی الله باندې جواب راک دا جنگ ور سره کړی دی د دې جب د پښتنه تا کړی د زلتانه وس سوال کوم خبره کاری سے مسلمانانو سر خلاصي خبره کاویو مینه کاری سے آسان سوال دغه جنگ جمل چا ترمیان شوه دی جنگ جمل په کوم ځای کې سوی ده کاری صاحب ته معنا ځای پرېږده به ما ته نه ځي پاته شته هېڅ پاتې زه تا نه صرف یو سوال کوم ګوره په تاریخ د علي کربلایي جانه ودې زړه سره تاسې تاریخ ته ځې د تاریخ کې به یو ځای نه را اخلي ښه د تاریخ به یو ټوټه یا یوه خبره نه پکې را اخلي ته اوس په دې نه پوهېږې کاری صاحب زه د کاری صاحب ما خبره اوره بیا ته خبره وکړه څوره خبره کیس ته راته وکړه زه د ناست یم زه نه سمې شته ته صرف دوره ماته وویه چې جنگ جمل چا ترمان شوی دی صحیح شو چا ترمان جنگ جمل شوی وي بیا ته غوله تاریخ پس منظر ته بیان کا
جنگ جمل پښتنه خو کانه تا وکړه کنه ما دا تا نه پوښتنه کوي چې جنگ جمل چا ترمیان شوی دی تا ویلو چې ما پهلا سوال بدالو تا ویلو چې چا ترمیان نه بنده خو پوه سولم په خبره زر بس اوس ته ډیټیل پوهه کا اوس ما ته دا جنگ جمل نه د معلوم شي په کوم ځای کې سوی ده دا ځای اوس له تا نه پوښتنه کوم راویښه په کوم ځای کې سوی ده جنگ جمل ځای پرېږده وه که یې به ته څه ویلو چې ته ځای پرېږده وه تا ځای پرېږده چې چېرته کې شوی ته صرف دوره ووایه ما ته دوره کاري صاحب یو منټ کاري صاحب غوږ څه په خبره ځان ګوره که علمي ته دې حقیقت نه انکار کوې کاري صاحب کاري صاحب ته علي کربلائي په دې خبره لیک سر را سره خلاص کړ غواړي علمي بحث وکړي را سره او که غواړي الزامي بحث وکړي که الزامي بحث کوي ته دا روایتونه یو هم په خپل کتاب کې نه لري نو تاسې هره خبره کوي راوړه په خپل کتاب کې په صحیح سند سره دی خبره راوړه نه لري دی خدای په فضل سره نو زه غواړم چې تحقیقي بحث علمي بحث در سره وکړم چې سر دی خلاصي اوس دا جنگ جمل په اسمان کې سوی په وریځه کې سوی په فضا کې سوی په ایران کې سوی په امریکا کې سوی په روس کې سوی د په کوم ځای کې سوی د جنگ جمل په کوم ځای کې سوی ها مایک دی خلاص کړه علي کربلائي مایک دی خلاص کړه مایک دی بند دی علي کربلائي سے کورمی ایجنسی کی وای سوی ده کاری صاحب ما تا ته زه سٹارټینګ کې راغلم ما تا ته دا ویلو چې زه نه تا سره بحث کوم څه نه ما ته دا ویلو چې زه سوال کوم نه الزامي بحث کوم نه علمي بحث کوم څه نه کوم پهلا سوال ما درنه کو تا جواب را کو ما تا سره کې بل سوال ونه کو کلیر شو 1 منټ کلیر شو غدا با تا نه ما سوال وکړو څه دغه جنگ جمل جنگ جتا ته یو حدیث مفهوم تیر کو جنگ جمل چا تر مانځ شوی صرف دو رویا خاطر دین کا دین انکار کوي چتا شوی څه شوی غ پرې دا څوره صحابه ور کې شهیدان شوی غ پرې دا صرف دو رویا چا تر مانځ شوی بیا غدا بت غواله یو غنټه ته غواله ماته پس منظر بیان کړی اورم وس غواړ یعنی زه دی پوها کړم جواب در کړم ځان را سره پوهایي چې په دې واقعه دی پوهه کړم او که ځان نه پوهایي مخکینی مې ګوره درې پوښتنې درته جواب کړلې خیر اوس یقینات دی وکړل ودې کړل که دې ونه کړل درې پوښتنې مې درته جواب کړلې اوس دا پوښتنه درته جوابوم اوس یې بس صرف ښه وکس ګوره ګورې دې زړه سترونو علي رضی الله عنه په مدینة المنوره کې و ګورې تاسو د علي رضی الله عنه یا د نورو صحابو په منځ کې چې کوم جنجال راغلی ده دا یوازې په جنگ باندې مه تعبیروئ چې فقط د دوی په منځ کې جنگ سوی ده تاسو ګورئ د مظلوم امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله عنه د شهادت واقعه راواخلیه عثمان ابن عفان چا په شهادت ورسول اوس راته غوږ چې ښه دي سر خلاصي عثمان ابن عفان خوارجو په شهادت ورسول خوارجو په مدینة المنوره باندې راغلل او محاصره یې کړل عثمان ابن عفان په شهادت ورسول متاسفانه چې تاسو د هغه سبب په اړه پوښتنه نه کوئ ځکه هلته عبدالله ابن سبا یهودی ده او هغه د علي رضی الله عنه شیعه و د هغه پوښتنه نه کوئ کاشکې مو د هغه په اړه یو ورځ پوښتنه کړې وای عبدالله ابن سبا یهودی دا د یمن یو یهودی ول دا د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په اخیری زمانه کې راغلل مدینة المنورې ته بیا بصرې ته لاړل بیا کوفې ته لاړل بیا مصر ته لاړل د عثمان رضی الله عنه په خلاف خلق راپورته کړل او اوله سر چې د شیعتوب دعوه کړې چې زه شیعه یم هغه عبدالله ابن سبا یهودي کړې ده چې زه د امام علي او له اهل بیتو سره مینه لرم د هغو شیعه یم او د امامت خبره چې کړې ده اول هم د یهودي کړې ده د تحریف د قرآن خبره چې کړې اول د یهودي کړې ده تاسې تاریخ ته لاړ سئ د زړه سرونو لیک دا تاریخ وګورئ اوس راځو دې ته عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې په شهادت ورسېدل ټول اسلامي نړۍ له امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب رضی الله عنه سره بیعت وکړل کله چې بیعت وکړل په شام کې معاویه رضی الله عنه هغه بیعت ورسره ونه کړل هغه یو شرط درلودل هغه شرط داول هغه ګوره په قرآن عمل کول دې خواته علي رضی الله عنه په قرآن او په دین عمل کول معاویه رضی الله عنه ورته ویل سي د عثمان ابن عفان قاتلینو ته سزا ورکړه
د عثمان ابن عفان رضی الله عنه قاتلین له چا سره ول؟ هغه له علي رضی الله عنه سره په لښکر کې ول، په پوج کې ول، چې عبدالله ابن سبا یهودی ول. عبدالله ابن سبا یهودی شیخ طاهر صاحب راپورته کړي، عبدالله ابن سبا یهودی ول او د عبدالله ابن سبا یهودي ډله وه چې په سبعیه ډله باندې یادېدله. په دغه وخت کې علي رضی الله عنه چې کله د مسلمانانو امیر سول، او ته پوهېږې علي رضی الله عنه له خلافت نه د تا په کتاب کې انکار کړی دی، زه خلافت نه غواړم. په د تا په کتاب کې نهج البلاغه د تر ټولو بهترین کتاب د تاسې ملایان وایي. په دې کتاب کې امام علي رضی الله عنه څه وایي؟ وایي دعوني والتمسوا غیري. روایت درته وښیم که ما په خلو باور کوي که لاړ سم نهج البلاغه درته راواړوم. زه یوه خبره وکړم قاري صاحب، وکړه تا خو خبره که زیات یوه خبره کوم تا زه درته خبره کوم قاري صاحب، تا نجار شم ته دورا تاو را تاو شوې که دورا تاو را تاو شوې چې تا د حضرت عثمان والا کیسه ورکې رانه بسته، ابن سبا والا کیسه د ورکې رانه بستله، ماویا او د امام علي علیه السلام والا کیسه د ورکې نه بسته. تا نه ما فقط یو سوال کړی و چې جنگ جمل د چا ماند شوی او صرف نه یو منټ تا ته ما څه ویلو قاري صاحب؟ قاري صاحب تا ته ما څه صرف دوره ویه چې د مانځ کې شوی و، بیا غده بعد پسې منظر شروع کا ته او شروع شولې خو ته ما ته هغه دوه ګروهونه ونښېدو چې دا دوه ګروپونه دغه ځای ته روان یم، دغه ځای ته روان یم چې د مسلمانانو لږ سر خلاص یو دی الله بنده. اوس غوږ اوس راځم پیله کې بس د دوی نامې واخله، بس بیا غده بعد بیا شروع شه. خیر ځای ته راځم. کله چې علي رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه سول، نو طلحه او زبیر رضی الله عنه بیعت ورسره وکړل. هغه علي رضی الله عنه ته ویل چې دوی ته سزا ورکړه، عبدالله ابن سبا یهودی خوارج دي او دا شیعه دي چې د تا شیعه ځانونه بولي، د عثمان ابن عفان قاتلین دي، دې ته سزا ورکړه. علي رضی الله عنه ځنډ پکې وکړل. طلحه او زبیر لاړل مکې ته. عائشه رضی الله عنها په حج کې او په مکه کې وخه. بس ګوره جنگ جمل په بصره کې سوی ده، جنگ جمل په بصره کې سوی ده. علي رضی الله عنه زه دغه ځای ته راتلم چې سر دې خلاص دي الله بنده. علي رضی الله عنه په مدینة المنوره کې ده، عائشه رضی الله عنها او طلحه او زبیر په مکه المکرمه کې دي. عائشه کله چې طلحه او زبیر مکې ته لاړل، طلحه او زبیر رضی الله عنهما هغه وویل چې اوس موږ د عثمان ابن عفان قاتلینو ته سزا ورکوو، سزا ورکوو. دغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې کوم خوارج ول، دا زر کسه د بصرې ول، زر کسه د کوفې ول، زر کسان د مصر ول او د مدینې خپل کسان هم پکې ول. اوس طلحه او زبیر له خپل لښکر سره له مکې روان سول، بصرې ته راغلل. په بصره کې خوارج د عائشه رضی الله عنها ورسره ملګري وه. دا بصره له مدینة المنورې نه لرې د بصره په عراق کې ده او مدینة المنوره د مکې په خوا کې ده. که چیرې طلحه او زبیر او عائشه رضی الله عنها له علي رضی الله عنه سره جنگ کولی و، ډایرکټ به په مدینه باندې حمله کړې وه، ځکه له علي رضی الله عنه سره لښکر په مدینه کې نه ول. د الله بندګانو لږ حقیقت درک کړی. طلحه او زبیر مدینې ته نه لاړل، راغلل بصرې ته، ځکه په بصره کې خوارج ول او هغو خوارجو په عثمان ابن عفان باندې حمله کړې وه. طلحه او زبیر راغلل کوفې ته، بصرې ته راغلل. کله چې بصرې ته راغلل، په بصره کې د علي رضی الله عنه والي و د عثمان ابن حنیف په نامه باندې. له هغه سره یې خبرې وکړلې، ورته ویلي تاسو دا تاریخ لږ سم وګورئ، دا البدایه والنهایه تاریخ وګورئ، ځکه د مو معتمد تاریخونو کې البدایه والنهایه ده. په دې ځای کې طلحه او زبیر اول سر کې د بصرې له والي سره مخالفت راغلل. د بصرې والي اجازت ورنه کړل، وایي بصرې ته مه راځئ. په دغه وخت کې عثمان ابن حنیف او د طلحه او د زبیر رضی الله عنهما په منځ کې خبرې راغلې چې موږ راغلي یو تر څو لښکر را سره واخلو، فوج را سره واخلو، لاړ سو د علي رضی الله عنه ملا ور مضبوط کړو او له ټولو خوارجو انتقام واخلو. دقت باندې راته متوجه سه علي کربلایي صاحب، علي کربلایي صاحب دقت وکړه، د خبر ته سم دي سر خلاص. کله وخت کې سي
عثمان ابن حنیف په دې خبره پوه شول چې طلحه او زبیر غلطه اراده نه لري، د جنگ اراده نه لري، اجازت یې ورکړه. طلحه او زبیر بصرې ته را داخل سول. کله چې را داخل سول په بصره کې څوک د شیخ طاهر صاحب زر نفره خوارج دي. د چا؟ هغه خوارج دي چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت کې لاس درلودل. کله چې خوارج پوه سول چې اوس دلته عثمان ابن حنیف له طلحه او له زبیر سره یو سول، نو اوس خو به دا لښکر اخلي. نو کله چې لښکر اخلي علي رضی الله عنه ته ورځي، نو علي رضی الله عنه چې قوي سول، مضبوط سول، نو هغه په خوارجو باندې شروع کوي، نو موږ هم پکې تباه کېږو. په شپه کړې دغه د بصرې خوارجو حمله وکړه، د طلحه او د زبیر رضی الله عنه په لښکر یې حمله وکړه په بصره کې. دې ته جنگ جمل صغرا ویلی کېږي. ښه، جنگ جمل کبرا بیا وروسته راځي. دوه جنگی جمل سوي دي. یو جنگی جمل صغرا ده چې خوارجو په طلحه او زبیر او د عایشې رضی الله عنها په لښکر باندې حمله وکړه. په دغه وخت کې عثمان ابن حنیف چې د علي رضی الله عنه والي د بصرې دا یې د باندې وایستل. هغه ورته وویل دغه والي د علي رضی الله عنه طلحه او زبیر ته ویل چې تاسې یې له بصرې نه د باندې وځئ چې خوارجو دا فتنه را ګرمه کړې ده چې یو څه دا قصه ارامه سي. دغه خوارج لاړل د علي رضی الله عنه په والي باندې حمله وکړه، د بصرې په والي د هغه قتل کی شرکت کړی. اصلا کې خو تاسو سبب نه پیږي، بس اسی لګیا چې چا څه درته ویل په هغه پسې. دا تاریخ ده او دا حقیقتا تاریخ ده. کله چې طلحه او زبیر ګوره د علي رضی الله عنه دفاع یې کړې ده، علي کربلایي د زړه سره د علي رضی الله عنه د والي دفاع یې وکړله چې تاسو هغه پسې واخیستل، جنګ مو وکړل او بصره مو ټوله محاصره کړله. طلحه او زبیر خپل لښکر ته وویل ویلاړ سي په خوارجو پسې. بصره یې ځینې ونیو د خوارجو نه. کومو خوارجو چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت کې لاس درلودل مکملې تورتوره تیر کړل، ټول یې ووژل. نعره تکبیر.